Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو په ټوله جوړ او روغ یاست او د اختر شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. د اختر د سیریز شپږمه ورځ ده، روان یو د خیره سره ځو په کندهار په ښار کې یو دالې ته ځو د خیره سره دورې ورځ نن تېروو. نو تاسو هم دا ولاګ را سره تعقیب کړئ. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. سربند ساحه اشپزي مکمل سامان مو راخیستی دی. دورې به اشپزي هم پخه کړو. سربند ساحه ده دا، خو متاسفانه چې اوبه نشته. چې اوبه وای بیا به یې ډېر خوند کړی وای، خو خیر په هر صورت اوس هم دغونه کمې کمې اوبه شته ښکارېږي. دې کوچنیان لمبېږي لاندې. موږ خپل شیان پوره کړي دي، خو دلته چې هر څوک راځي مقصد تر سربنده پورې که چا شی نه وي راخیستی، ډوډۍ هم پیدا کېږي، هر شی پیدا کېږي، یخی، مشروبات، ټوله شیان شته. تر بازار دلته ښه ښه شیان پیدا کېږي، ځکه دلته میله وال ډېر راځي، نو د هر رقم شیان ورته اماده کوي. نن چې موږ چش پخوو هغه به بیا وروسته د خیره سره درته وښایم. نه دي دوکانونه مخ په ده ټکسي کې هم ځوانان ناست دي، داسې خوند یې پرې اخیستی ده. چکچکې دي، بانډار ده، دغه دی. ځو به مخته له خیره سره دالې ته روان یو. هوا هم دونه ګرمه نه ده، خو بیا هم موټر کې سیستم سره برابر یې بیا ډېر ښه خوند کوي. نو خدای دې وکړي چې دورې ځای پیدا شي، ځکه خلک بیخي زیات روان دي. شیان مو ټوله راخیستي دي، دغه دي شیان، یخی که راسویلو نه سو، او یو چې ډېر مهم شی مو راخیستی ده هغه سندل ده. داسې د چای سره یې بالا بیا ورځ تېرېږي. په بل لا کې لا ښه و، شیرین را سره و، تر لاره تېر نه شي. دا که ما ته هم چندانې اندازه راکوي، خو خیر. دا د دې چکر اخیستې ده، ښه غټ ښایسته چکه ده، او دا ښه خوند هم کوي دا غټه چکه. جلال آباد ته خوا جلال آبادیان هم دغه ورته وایي لډو.
ښه خوند کوي، ښه وخت پرې تېرېږي. پسې و داسې ښه سم سوختي سړی در سره وي. چکم چیرې کړي ماته یې کړي. خوب ته دې هم نه پرېږدي چې زوی درسه ګټلی نه وي. ښه سیسټم یې ورته جوړ کړی دی، چوکاټ دی، لاره ده. موټر پنچري وکړله. تېره ورځ چې موږ اکلوی څه وایستله، نو نن یې سم ځانیله کوي. ډاکټر صاحب ته هم بریک ور کش کړه، موټر کش دې کړه. سم ده جیک، جیک سم ده، ډېر ښایسته جیک یې ده، ډېر ښه جیک یې ده، جیک یې ډېر ښایسته جیک ده، هېڅ تکلیف غواړي نه. مقصد نور یې څه کوې، د دې موټر دغه موږ بیخي ستړي کړو ټایرو. ځای نسته چې کښېنو چیرې ولاکه، بیخي ټول ځایونه بند دي. خلاص اوس ماته ښه یو شیان مې ټوله راخیستي دي، هغه راسه ویلې شو. تر لارې موټر هم پنچر شو. داسې دلته به کښېنو، تر دغه سایه لاندې به کښېنو. بیخي ټول ځایونه بند دي، یو ځای هم ولاکه فارغ وي. چیرې به کښېنو، څه چم کوو اوس؟ یو ځای هم نه و ولاکه، څه چم به وکړو؟ بېرته وځو، څه چم کوو؟ زه نو هغه ځای ته به ځان رسوي، بېرته به ووځو. زه بېرته به ووځو. ټوله خلک ناست دي، دا رقم ځایو کې ناست چې بیخي د کښېنستو ځای لا نه. هغه دې لاندې ناست دي. چیرې به کښېنو ولاکه شي، زر بل ځای به وګرځېږو، نو بلې خوا ته به ولاړ شو د دې ځای څخه. نسته ځای نسته، ټوله خلک داسې کړانده ګرځي چې یو ځای پیدا کړي. ډاکټر صاحب ته کوشش کوه چې یو ځای ټارګېټ کړي، موږ بیا بېرته د دې خوا دغه ته ودرو، د اوبو چې موټر مې چې سرویسوه او را سرویسوه تر منځګره، هېڅ ځای نسته. ګوره دا رقم ځایو کې دا خلک ناست دي. نسته ځای، مقصد تر ځه بالا چې وځو. لاره یم ډېره خرابه ده، ولاکه شي. دا سیټ شیشه مې یو موټرسایکل والا راووله راباندې. سرچ کوه، ډېرې اوبه هم راغلي دي. دا د اوسپنې د شیسې ونه وه، اوسپنې شی به دي تر تېر شوې. پلاستیک ده. دا د ټکسیس مې بیخي نامي ځای کوم ټکسي سره؟ ستا ورځ مو د غی تېره کړه ټوله. څنګه موټر
اخر مو ځای مو پیدا کړی دلته کښېناستو د روډ پر غاړه باندې اشپزي م شروع کوو ډاکټر صاحب څنګه یې بیخي ښه ځای مو پیدا کړو موټر هم تر سترګو لاندې ده دا ځای دې خوښ ده بیخي داسې ښه سایه هم ده او د ماپښینو خواته لمر هم نه راباندې راځي ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله او اشپزي به شروع کړو شام میام به سره پرېمنځو د خیر ښه بوتل دې در واچوئ هغه ستا دې سره زه یې غوړپ وکړم ښایښۍ دې ور اچولی ده څونه اوبه کړی ده دغه دی نه مینځم یې یوارې وینا خو وینئ د خیره سره چې سره کېږي دا چې راسي وروسته رومیان ور اچوو بیا بې له خیره سره خوند وګورو اوس یو ګیلاس چا نه راچوو تر هغوه زه به ترموز درکړم ډاکټر صاحب ته یو ګیلاس چا را واچو الوچه خورې ته یې وایه نه الوچه راکړه ماته ودرې چې دا الوچه وخورو چې الوچه څنګه خوند کوي ها یا نه ده خوږه دغه ده سره کېږي او دا ډېر ښه چم ده ما دا رقم نه کولی نه او برې به بیا خوند و خو موږ هم ټوله دغه تا په لاس کړی واک ته واچو چا ډاکټر صاحب همدلته چای که راوړی و ډاکټر صاحب را په یاد کړي چې راوړه ډاکټر صاحب او دا به مې ځم د ارغنداو دکاندار راته وویل وایي دا د ارغنداو سندل اخلاص که ووله خو د پاچا افغانۍ یې ورکوئ یو پاو معنا کیلو په 200 افغانۍ په 2 ډالره یوه کیلو راوړه شي خوند دا که ډوډۍ د مخه مو دا مړه یم ما چې بیا خوند وګورم ډېر بیخي خوندور اینا خو مو پر ایښې ده ایښې سلاته به وکړو د خیره ښه داسې لوکسه سلاته بادرنګ رومیان پیاز شنې شنې سلاته ښه وړه وړه سلاته به درته وکړم د خیره بادرنګ خو تازه معلومېږي بادرنګ ډېر لوکس او دا ډېر لوکس رومیان دي ځای څنګه ده ځای دې خوښ شو که ډېر لوکس ځای ده خو ډېر یې ستړي کړو موږ ته او ستړی کړلو پیدا کېدو کې ستړي کړو بس نو ته سلاته کوه تر هغو پورې کړایي هم برابرېږي ته مو دغه رومیان نه کې لړې چې لړم یې اوس ویله راچوم بیا دغه ښې اوبه به کوي اول دې خوند وګورم یو بل امید کړم بادرنګ به یو بل امید کړم
ډېره خوندوره معلومېږي او موږ هم داسې څخ وږي کړو نو بیا دې خوند درسره شریک کړو ګشنیز مې په لاس کې دی نو دا ده له خیره سره میله پخه سوله ډېر ورته سلواریان یو او وږې مې تقریبا 3 بجې دي شاوخوا دوی ته مې پر لارې ویله مال چې دغه ځینې خلک چې میلې ته را روان شي ډایرکټ ځای ته رسېږي او موږ چې راځو موږ ته لار 1.5 ساعت 2 ساعت 3 ساعته وخت نیسي که موږ شاټونه راخو ستاسې دپاره تکلیف کشوو نو بیخي به را ناوخته شي هره ورځ چې موږ میلې ته کلي بسم الله الرحمن الرحیم اماده سوله له خیره سره ډوډۍ زه بیا د خیره خوند وګورم څومره ښایسته خوند یې ده ماشاءالله بیخي زبردسته خوند یې ده سلاته خو نو ما کړې وه یو څه مالګه مې پر واچوم مستو یې واچوم ښه نو موږ به د خیر سره ډوډۍ وخورو تاسو ښه وخت غواړم د خدای په امان